راځو یو بل نسبتي تابع مونږ راخلو او د هغې ګراف رسمو. دلته مونږ سره تابع ته چې وایي مساوي کېږي x صفر x مربع منفي x منفي شپږ سره. نو لومړی کار چې مونږ ترسره کوو هغه دا چې دې مخرج به راواخلو په فکتورونو به یې تجزیه کړو تر څو مونږ معلوم کړو چې د دې عمودي مجانبونه شته او که نشته. دې تجزیه کولو دپاره راځو مونږ داسې دوه عددونه پیدا کوو چې ضرب حاصل یې منفي شپږ شي، جمع حاصل یې منفي یو شي. نو یو عدد به مثبت وي او بل عدد به څه وي هغه به منفي وي. او داسې ښکاري چې درې او دوه کېدای شي داسې دوه عددونه وي. نو که چیرې درې منفي پکې واخلو دوه به ترېنه ورسره جمع شي منفي یو په لاس راکوي. منفي درې په مثبت دوه کې منفي شپږ کېږي، دوه او منفي درې دا کېږي منفي یو. نو لیکو چې دا مساوي کېږي صورت کې پاتې کېږي x خپله او مخرج کې راځي x جمع دوه او x منفي درې. او لکه مخکې ویډیو کې چې موږ ولیدل دلته هم x جمع دوه او x جمع درې دواړه فکتورونه په مخرج کې هیڅ بل کوم فکتور سره نه ساده کېږي. نو موږ دا دواړه کارولی شو تر څو د تابع لپاره عمودي مجانبونه لاسته راوړو. او عمودي مجانبونه به څه وي؟ یو مجانب به وي کله چې دا یو x جمع دوه مساوي له صفر سره شي او بل چې کله x منفي درې دا مساوي له صفر سره شي. ځکه چې دا هغه نقطې دي چې تابع پکې تعریف نه لري. نو دا کله صفر کېږي دا حد دا چې کله x مساوي منفي دوه سره شي او دا هغه وخت صفر کېږي چې کله x مساوي له دریو سره شي. او که وغواړو موږ دا ارزولی هم شو دا قیمتونه دلته x ته ورکوو دغه مخرج ورسره صفر کېږي بیا تابع ورسره تعریف نه لري. را به شو دا مجانبونه به دلته ځای پر ځای کوو. x مساوي منفي دوه دا یو دی، یو مجانب دی دې ځای نه داسې تر دې سره پورې او همدارنګه x مساوي درې دا یې دوهم شو داسې. اوس راځو د همدې تابع لپاره افقي مجانبونه څیړو. نو افقي مجانبونو لپاره موږ راځو او د متحول لوړ توانونه په صورت او مخرج کې دا د دې له مخې ټاکو. نو په صورت کې لوړ توان x دی او په مخرج کې لوړ توان x مربع دی. نو اوس دلته فکر وکړئ که چیرې x ډېر لوی عدد شي نو فرض مثال 1 میلیون شي نو په مخرج کې به 1 میلیون مربع شي. نو تاسې وګورئ چې مخرج کې توان لوړ دی نو دا مخرج ډیر زیات لویږي. نظر دی 1 میلیون ته 1 میلیون نه 1 میلیون مربع ډیر زیات لوی دی. نو معنا دا چې دا به کوچنی عدد تقسیم پر یو ډیر لوی عدد راځي. معنا دا به صفر ته څنګه کېږي نږدې کېږي. نو موږ ویلی شو چې له دې ځای نه وایو چې د دې افقي مجانب به کوم ځای کې وي؟ صفر کې به وي. راځم په دې باندې داسې یو نقطه نقطه خط دلته کش کومه. دا به د دې افقي مجانب وي ځکه چې دا قیمت دلته څنګه دی؟ ډیر لوی دی. مخرج ډیر لوی دی نو دا ټول د تابع قیمت چې دی صفر ته نږدې کېږي. لیکو چې y مساوي صفر د دې مجانب شو افقي مجانب. او دا خبره دواړو خواو تصدیق کوي، هم مثبت خواته او هم منفي خواته. که چیرې دلته x منفي خواته لاړ شي منفي 1 میلیون ته شي نو بیا به منفي 1 میلیون مربع کېږي. بیا به یو کوچنی عدد بیا په دې غټ عدد باندې ویشل کېږي. بلکې راځم زه دې لپاره تاسو ته په حساب ماشین کې یو مثال درته ښیم. دا به لږ را دې خواته کش کو او اوس به حساب ماشین را واخلو. نو حساب ماشین کې دلته ګورو چې موږ سره دلته څه شی دی؟ x مربع منفي x منفي شپږ دی مخرج کې. صورت کې x دی. که چیرې x مساوي لس ونیسو لس تقسیم پر مخرج کې لس مربع جمع منفي لس او منفي شپږ قوس به بند کو دا مساوي کېږي له څو سره؟ د قیمت هغه 0.01. اوس که چیرې دغه لس په ځای سل ولیکو x قیمت سل شي نو لیکو چې سل تقسیم پر قوس شروع سل مربع منفي سل منفي شپږ قوس به بند کو دا به مساوي شي. ګورئ قیمت نور هم کوچنی شو. په همدې ورته ډول څومره چې د x قیمت کوچنی کېږي لویږي څومره چې د x قیمت لویږي یا x مثبت بې نهایت یا منفي بې نهایت ته ځي هماغومره د دې د y قیمت ورسره څنګه کېږي؟ کوچنی کېږي. نو ځکه وایو چې دا څو ته ځي؟ صفر ته ور نږدې کېږي. نو د عمودي افقي مجانب صفر شو. اوس چې موږ مجانبونه لاسته راوړل راځو د دې په دې تابع کې د x مختلف قیمتونه ځای پر ځای کوو. وګورو چې موږ ته نورې نقطې کوم ځای کې په لاس راځي. دلته راځو دلته لیکو x او دلته ورته لیکو y. نو x که چیرې صفر شي د y قیمت خپله ټول صفر کېږي. اوس راځو که چیرې x ته موږ قیمت یو ورکو راځو دلته لیکو چې دا به شي یو
صورت کې x په ځای یو، مخرج کې دا یو راځي، دا به منفي یو شي، دا به صفر شي، ځواب پاتې کېږي منفي شپږ. نو دا شو یو پر یو x چې یو شي وای مساوي کېږي یو پر منفي شپږ سره. همدارنګه اوس که چیرې x قیمت منفي یو راواخلي نو وای به مساوي شي، دا به شي منفي یو تقسیم پر منفي یو چې مربع شي دا کېږي یو، او یو چې منفي یو ضرب منفي دا به شي مثبت یو، او پای کې منفي شپږ. دې نه څه جوړېږي؟ دې نه جوړېږي منفي یو پر منفي څلور، کوم چې مساوي دی له یو پر څلورو سره. راځو دا نقطې به پکې وښیو. x مساوي صفر، y مساوي صفر، دا یوه نقطه شوه. x مساوي یو، y مساوي منفي یو پر شپږ، دا یوه نقطه به شي. او x مساوي منفي یو، y مساوي یو پر څلور، دا به دا نقطه شي. نو داسې ښکاري چې څومره چې موږ د ښي خوا نه د مجانب ته نږدې کېږو د y قیمت چې دی ورو 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 همداسې مثبت بې نهایت ته ورلنډېږي په دې شکل سره. او دا سم هم دی ځکه که چیرې موږ دلته x قیمت ډېر منفي دو ته ډېر نږدې شي، لکه منفي یو اعشاریه نهه 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 شي، نو دلته به دا قیمت به ډېر کوچنی شي، دا قیمت به منفي شي، دا به هم منفي شي، منفي له منفي سره ختمیږي. دلته به ډېر کوچنی عدد مخرج کې پاتې شي، صورت کې به بل عدد وي، نو دا چې په دې ډېر کوچنی عدد تقسیمیږي او ډېر لوی عدد لاسته راځي، یعنی دا به مثبت بې نهایت ته نږدې کېږي. همدارنګه اوس که چیرې د x قیمت د بل مجانب ته نږدې کېږي دریو ته، نو د تابع ګراف به ورو ورو همداسې ښکته کېږي او اخره کې به ډېر کوچنی قیمت اخلي. او دا موږ کتلی هم شو که چیرې د x قیمت څو شي 2.9999 شي، دا به یو ډېر څنګه شي، دا به یو مثبت عدد شي، دا به هم مثبت عدد شي، دا به یو منفي عدد شي. نو یو په مخرج کې به ډېر کوچنی عدد پاتې شي موږ سره، او دلته صورت کې چې یو عدد وي دا به په دې تقسیم شي، قیمت به منفي شي ځکه دا پورته علامه مثبت ته لاندې منفي پاتې وه، او لوی عدد چې په کوچني عدد مخرج کې وي هغې باندې ویشل کېږي، نو ډېر لوی قیمت په لاس راکوي، نو ځکه دا راځي منفي بې نهایت ته رسیږي. اوس راځو نورې نقطې هم پکې ګورو تر څو دې ځای کې ګراف موږ پیدا کړو. لیکو چې که چیرې x مساوي څلور شي نو دا به مساوي شي څلور تقسیم پر شپاړس، ځکه څلور مربع شپاړس کېږي، منفي څلور منفي شپږ، دې نه به په لاس راشي څلور پر شپږ، کوم چې مساوي کېږي له دوه پر دریو سره. نو x چې مساوي څلور شو یو دوه درې څلور، y مساوي کېږي دوه پر درې، دا نقطه به راشي دوه پر درې. نو له دې نقطې څخه موږ پوهېږو چې کله چې د x قیمت دغه دریو ته ورنږدې کېږي نو دا به ورو ورو څنګه کېږي، بې نهایت همداسې قیمت ځي، همداسې به غټېږي. او همدارنګه کله چې د x قیمت مثبت بې نهایت ته نږدې کېږي نو د تابع ګراف به دغه صفر ته ورنږدې کېږي، همداسې تر اخره به ورسره روان وي. دا به لږ صحیح رسم کو، داسې حرکت کوي، دلته به دا نقطه وي. اوس راځو دلته ګورو چې په منفي دریو کې د تابع قیمت څو راځي کله چې x منفي درې شي. نو را به شو به لیکو منفي درې چې کله د x قیمت شي نو y مساوي کېږي منفي درې تقسیم پر منفي درې چې مربع شي نهه، بیا منفي درې کېږي مثبت درې، او بیا منفي شپږ، دې نه دا مساوي کېږي منفي درې پر شپږو سره، کوم چې مساوي دی له منفي یوې پر دوو سره. نو منفي درې او منفي یو پر دوه دا نقطه راځي. دلته چې اوس د دې ګراف رسمو څومره چې x دریو ته ورنږدې کېږي د تابع قیمت ورو ورو کوچنی کېږي او رسیږي چېرته، رسیږي داسې بې نهایت همداسې ورځي منفي بې نهایت ته. او کله چې د x قیمت څومره کوچنی کېږي یعنې منفي بې نهایت ته ځي، د تابع قیمت ورو ورو څه ته نږدې کېږي، صفر ته نږدې کېږي، خو خپله صفر کېږي نه. خو که تاسې وغواړئ دلته نورې نقطې هم پکې ځای پر ځای کولی شئ تر څو په دې باندې ستاسې باور پوخ شي. زه راځم دې لپاره چې موږ پوه شو چې همدا ګراف سم دی، دا به په حساب ماشین کې ګراف کو. نو دلته موږ په ګرافونکي حساب ماشین کې ولیکل چې y مساوي کېږي x تقسیم پر x مربع منفي x منفي شپږ. اوس راځو دا موږ د ګراف تکمه وهو. نو وینو چې تکمې پکې کږلو سره ګراف جوړ شو. دلته ګورو دې ځای نه موږ پیل کړی و افقي
مجانب داسې راغلی، عمودي مجانب ته ښکته شوی، دلته هم همداسې بیا عمودي مجانب نه داسې راغلی، د بل عمودي مجانب سره ښکته شوی، دلته هم همداسې راغلی، دلته ښکته شوی او پای کې دا برخه د دې سره ده. دلته لږ څه نقطې ګډې وډې ښکاري، خو دا د ګرافیکي مسله ده. نو عمومي شکل چې دی د دې ګراف دواړو یو شی دی.